بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم زمارو خویانو چې ټول به روغ جوړ د صحت په جامه کې یی. یو ډیره بهترینه وظیفه ده تخیمه د هر قسمه غمونو پریشانیانو د ختمولو دپاره د پریشانیانو نه د نجات دپاره. د مارو خویانو تاسو ته پته ده چې هر سړي ته پریشانیانې دي، مشکلات دي. یو داسې وظیفه ده چې ان شاء الله تاسو کله هم د دې وظیفې اهتمام شروع کړئ نو الله پاک به مو غمونه او پریشانیانې ختمې کړي. د مارو خویانو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک هم آیت الکرسی او سورة الفاتحه او د هغې نه بعد دا آیت مبارک وایي. دا آیت درته وایم: بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. چې څوک وایي آیت الکرسی وایي، سورة الفاتحه وایي او دا آیت مبارک وایي نو ان شاء الله د تر ماښامه پورې به د هر قسمه د تکلیف رسونکي چیزونو او کارونو نه محفوظه وي، او چې څوک دا عمل ماښام وکړي نو ان شاء الله تر سحره پورې به د هر قسمه تکالیفونه محفوظ وي. دا یو ډیره بهترینه او آسان عمل دی، یو ډیره بهترینه وظیفه ده چې تاسو ته مې وښودله. بس سحر تاسو آیت الکرسی ووایئ، سورة الفاتحه ووایئ، دغه آیات مبارک ووایئ او ماښامه پورې به بیا تاسو د هر قسمه پریشانیانو او د تکلیفونو نه محفوظ یئ، او چې ماښام مو وویلو نو تر سهاره پورې به محفوظ یئ. یوه ډیره بهترینه او اسانه وظیفه ده. دا ویډیو د نورو دوستانو سره د ثواب په نیت باندې مخې ته ضرور شیر کړئ او د داسې بهترینو دعاګانو او وظایفو لپاره زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.